بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پروګرام پرمختګ سره زه یم ستاسو کوربه فایق علی شاه. ګرانو کتونکو، اکثر په ټولنه کې یا په خپل چارپیلچر کې مونږه داسې ډېر خلک ګورو چې هغوی څه ناڅه د معذورۍ ښکار وي. په هغوی کې په عام توګه باندې څوک په لاسو خپو معذور وي، د چا د سترګو نظر نه لګي او څه خلک خبرې نشي کولی او یا د ذهني نفسیاتي بیماران وي. نو دې ټولو معذور خلکو ته په عام توګه باندې په انګلیش کې یو لفظ استعمالیږي چې ورته ویل کېږي سپیشل پرسنز. د دې سپیشل پرسنز هم پوره حق دی چې په معاشره کې یو ښه ژوند تیر کړي څنګه چې نارمل انسانان تیروي، او دغسې د دې معاشرې یا د ټولنې دغه معذور خلک هم وي څومره چې دا نارمل انسانان وي. نو نن موږ راغلي یو پېښور ښار ته، حیات آباد کې سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ته، چېرته چې دې معذوره یا ډسیبل خلکو ته ایجوکیشن یعنی تعلیم ورکړل کېږي او ورسره هنر ښودل کېږي چې دوی د دې ځای نه ووځي او سرټیفاید شي، بهر په ټولنه کې یو ښه ژوند تیر شي او انډیپینډنټ شي. یعنی پښتو کې موږ یو لفظ استعمالو چې په خپلو خپو ودرېږي. نو په دې پروګرام کې باندې تاسو ته موږ د سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس پوره ایجوکیشن سیستم ښایو چې دې معذور خلکو ته په کم ټیکنیک او په کم میتھډ باندې تعلیم ورکوي او هنر. جګران کتونکو، دا وخت موږ د فزیوتراپیسټ سره موجود یو. د هغوی نه پوښتنه کوو چې په دې حواله راته ووایي دا ماشوم چې دلته کې پروسس کوم د عمل شته شروع دی، نو دوی ته مسله څه ده، د دوی بیماري څه ده، او بیا له دې چې کوم دی آوټپوټ څه دی. صحیح. زه سپیشل ایجوکیشن پېښور سره دلته کې تعلق ساتم. دې کمپلیکس کې موږ ډېر وخت نه کار کوو. دلته کې چې زموږ سره کم ماشومان راځي وي ډیفرنٹ ډسیبلیټیز، موږ د هغو فزیوتراپي کوو. اوس دا ماشوم چې کوم یو دی دا مایلډ ډسټونیک ارټایټ دی چې دی ټو واکینګ کوي، نو دا ویټ بیرینګ موږ د دې ټیل ټیبل باندې کوو. هسې عام طور ټیل ټیبل چې دی دا نورو بیماریانو کې هم استعمالیږي، خو دې کم سی پی ماشومان چې دی ډسټونیک ارټایټ دا اوس مایلډ دی، نو د کې د ټو واکینګ کوي. دې کې ګوره یو ویټ بیرینګ وشي، بل چې دی نو بل دا کار کوي چې سټرچ د ماشوم دا کم ټینډن چې ټایټ دی هغې ته سټرچ میلاو شي، او نور هم هسې ویټ بیرینګ د دې ماشومانو دپاره ښیي. نو دا دې دپاره موږ استعمالیږي. دې کې ماشومان نه موږ ګریجولي لکه سټرچ رو سیوا کوو. لکه اوس مثال به زه تاسو له درکړم، لکه دا ماشوم چې دی دا اوس موږ مثال په طور دا د دې ځای نه سټارټ موږ والو، بیا رو چې دی نو لکه اوس موږ دا سټرچ رو بړاوهو. لکه اوس مثال په طور دا اوس دې ځای ته راورسي، دا سټرچ چې دی نو دې ځای کې دی برداشت کولی شي. څومره د برداشت سیوا کېږي دومره موږ سټرچ سیوا کوو، او بیا موږ د اپرایټ پوزیشن ته راولو. دې سره د سټرچینګ هم کېږي او ویټ بیرینګ هم کېږي. دا زمون سره دا کوادریسپ چیر دی. دې باندې موږ کم ماشومانو چې کارډ ویکنیس وي، زموږ د کوادریسپ مسل دی، د دې ویکنیس د هغې کې موږ استعمالو. هسې نارملي خو موږ د کوادز ویکنیس دپاره چې دی نو منولي لکه سټرینتنینګ ایکسرسایز ورکوو. خو کم ماشومان چې داسې زموږ سره لږ لوی او هغه په خپله باندې کولی شي، نو هغه موږ دې کواد دغه باندې دا کوو، دی په دې باندې په خپله باندې دا ایکسرسایز کوي، او دا دې کې ویټ لګېدل دی. د دې ویټ مطابق چې دی دا موږ رو ایډجسټ کوو. دا ویټ هم موږ رو سیوا کوو چې کله سټرینت رو سیوا کېږي، د هغې سره موږ د دې سره دته ویټ هم لږ سیوا کوو، نو هغې سره د دا مسل چې دی نو دا مضبوط شي. دا د سټرینتنینګ دپاره استعمالیږي. دا ماشوم چې کوم دی دې ته دماغي فالج هم وایي، او انګلیش کې ورته سیریبرل پالسي وایي. نو ورلډ وایډ چې کوم دی لکه د دې ماشومانو دپاره چې کوم فزیوتراپي ټیکنیکس یوز کېږي، هغې ته نیورو ډیولپمنټل ټریټمنټ ټیکنیکس یا این ډي ټي ورته وایي. ورلډ وایډ چې څومره ماشومان دي هغه د دې ټیکنیکس لاندې چې کوم دی هغه فزیوتراپیسټ ټریټ کوي، او د هغې چې کوم آوټپوټ دی هغه ډېر زیات ښه وي. زه به تاسو ته دا ووایم چې اوس دا ماشوم دی د ده سپوز زه چې کوم دی دا ایبډومینل مسل دی د دا ویک دی، پراپرلی دی کې ناستې نشي، نو دا یو دغه دی چې موږ دلته دا دغه ایکسټینډ کو او دته کمانډ ورکو، نوم دې سره پاسه بچې پاسه راشه، نو په دې طریقه سره واپس لاړ شه. په دې طریقه سره چې کوم دی د ایبډومینل مسل چې کوم دی هغه موږ سټرانګ کو. د هغې سره سره چې کوم دی تاسو وکتل سټینډنګ فریم موږ یوز کو چې ویټ بیرینګ مو په خپو باندې او په ویټ په جوینټس باندې چې کوم دی ویټ بیرینګ سیوا شي. ځکه چې یو ماشوم کله ګرځېدل زده کوي، نو هغه دپاره سټینډنګ ډېر زیات ضروري دی چې وزن چې کوم دی پراپرلی د هغه په جوینټس باندې راشي، او د هغې نه بعد چې کوم دی هغه د ګرځېدو هغه عمل چې کوم دی شروع کړي.
نو د دا ټیکنیکس چې کوم د نیورو ډیولپمنټل ټریټمنټ ټیکنیکس او دا ورلد وایډ استعمالېږي موږ هم دلته دلته کم چیلنجز حواله سره تاسو خبره وکړه نو چیلنجز ایز سچ ماشومانو طرف نه دي انفیکټ سوسایټي طرف نه دي سوسایټي کې اکسپټنس نشته د دې لکه ټولو نه مخکې به زه پیرنټس خبره کوم چې کم کور کې داسې ماشومي اول خو پیرنټس ته پکار دي چې داسې ماشومان اکسپټ کی اور بیا دا خبره چې دی شینا بالکل دا نارملائز کی چې نن سبا خو ډیسیبিলিټي دونه عام دی چې هر دویم یا دریم کور کې څوک نه څوک به ډیسیبلی اف ناٹ دین د سینیئر سټیزنز لکه داسې اوس یو کورم نشته چرتا پیپل وذ ډیسیبিলিټي نه نو اول ټولو نه اول خو زدا ټولو ته ویل غواړم چې تاسو کور کې چا کورونو کې داسې ماشومان دي نو تاسو هغه کور پرې محدود ما ساتئ هغوی ته موقع ورکړئ چې هغه ایجوکیشن حاصل کړي د ماشومانو دپاره مونږ سره دونه فیسیلیټیز دي چې هغه ټایملی دی ته پرووایډ نشي نو ډیفینیټلی دی چې کله غټ شي اور د پیرنټس اویر شي چې دلته یو انسټیټیوټ دی الته داسې ماشومانو دپاره دا ریهیبلیټیشن فیسیلیټیز دي نو هغې وخت کې اکثر لیټ هم شي نو که ستاسو کور کې children with hearing disability وي یا هغه physical disability وي visually impaired وي دا ماشومان چې دي اور intellectually challenged دا ټول ماشومان چې چا کړه دي نو تاسو خپل ماشومان زر ته زر چې ایجوکیشن سایډ ته راولئ دا وخت موږ سره یو میډم موجود ده چې په دې انسټیټیوټ کې ټیچر هم ده او د دې انسټیټیوټ نه سبق هم ویلی دی د هغوی د ایجوکیشن حوالې سره د اچیومنټ حوالې سره د نه پوښتنه کوو خپل نوم راته ووایه نوم د څه دی السلام علیکم زما نوم تناوش ماهین دی تناوش ماهین دا راته ووایه چې ستا ایجوکیشن څه دی او دلته کې څه ټیچ کوې ما ماسټر کړی دی فیوچر یونیورسټي نه هغې کې زه خپل ډپارټمنټ لایبرري ساینس نه زه ګولډ میډلیسټ یم هغې په لایبرري ساینس ډپارټمنټ نه لکه ما دغه کړی دی ماسټر کړی دی او دلته نه ما ابتدایي تعلیم ما دلته نه کړی سپیشل ایجوکیشن نه
ټول گیمز چې کوم دي مونږ دلته کیږي انکلوډینګ میل فیمیل چې کوم دي او ټول مونږ سره چې څومره سټوډنټس دي هر یو سیکشن والا هر یو خپل یو ډیسیبিলিټي یا چیلنجز چې کوم چلډرن دي هغه مونږ ټول په سپورتس کې انکلوډ کړي دي. تاسو زموږ سټوډنټ چې کوم دی جمیل الرحمن ای سره الریډي ملوم شوی دا یو ډیره زبردست اعزاز خبره ده مونږ پورا پاکستان د لپاره زموږ پېښور زموږ کمپلیکس د لپاره چې دا مونږ سره دا یو سټوډنټ دی او د تلې دی او الته کې جرمني کې پاکستان ریپرزینټ کړی دی او باقاعده یو میډل هم ګټلې دی. نو دغه سي ټول گیمز پکې دي د اسانه طریقه ده د دې خو دا دی چې لکشن صبر دی پکې او بل دا حساب دی چې کم کوچ دی د یا چې کم د دې ټرینر دی فزیکل ټرینر دی هغه دا پکار دی چې لک فوکس د دې سټوډنټانو باندې زیات پکاري. سر دا راته ووایي چې دا کوم معذوره ماشومان دي د دوی په ټولنه کې چې کوم دی شمولیت ډېر ګران شي د دې وجوهات څه کیدی شي؟ اصل کې دا انټرنیشنلی دغه بعضې کانسپټس چې کوم دي دغه ټولې دنیا کې دي. یو معذوره ماشوم چې پیدا سي نو هغه 2-3 کانسپټس هغه سره اسوسییټډ دي. یو خو دا چې مونږ دې ته وایو شاک، لکه پیدا چې یو ماشوم شي هغه پیرنټس ته پته ولګي نو دی په شاک کې لاړ شي، خفګان کې لاړ شي چې بی داسې وشو. بیا یو کانسپټ دا ده چې دی په ډینایل کې لاړ شي، منلو ته تیار نه چې بی د زموږ ماشوم چې کوم دی هغه مطلب دا ده چې دی به ټیک شي یکدم به ټیک شي. لکه هغه دا حالانکې چې یو ماشوم د معذورۍ سره پیدا شي نو هغه ریهیبلیټیشن دپاره اس پروسس وي، هغه بس ادارې ته ځي نو بیا هغه ډېر اوږد پروسس وي نارملي. نو هغه خلک چې دی منلو ته تیار نه. یو زمونږ کانسپټ چې دی هغه ته مونږ اور پروټیکشن وایو، یعنی یو ماشوم چې دی هغه حد نه زیات پروټیکټ کول. لکه مونږ اکثر دا زمونږ چې کوم داسې خاندانونو ماشومان چې هغه وس ډېر زیات کیږي نو هغه نارملی مونږ داسې کوو چې هغه بیا پیرنټس یې ادارو ته نه پرېږدي، یو نوکر یې ورسره ساتلی چې را پرېنوځي خوږ نشي. ټیک ته ماشوم خوږېدلو نه بچ کولو دپاره دا ټول ټیکنیکس مونږ اسیم کوو. خو لکه یو ماشوم ته به ته داسې موقع ورکې چې هغه وده پکې وکړي، هغه نور معاشرې سره شامل شي، انکلوژن یې وشي. یو زموږ کانسپټ چې کوم دی هغه بیا چې کوم دی ټول نه بهترین چې کوم کانسپټ دی هغه ته مونږ وایو اکسپټنس. اکسپټنس مینس چې دا خبره ما تسلیم کړه چې دا زما ماشوم دی، دا د سره دا مسله ده، دا ډیسیبلیټي سره دی. نو هغه دپاره بیا هغه پراپر هغې ادارې ته ریفر کول، هغه پراپر هغه طریقې سره علاج کول، هغه ریهیبلیټیټیو چې کوم میژرز دي هغه اپناو کول. نو دا ټولونه ضروری شی دی. ګرانو کتونکو دا وخت موږ سره هم د دې کمپلیکس د دې انسټیټیوټ یو سټوډنټ موجود دی چا چې په جرمني کې په سپیشل اولمپکس کې چې کوم دی برونز میډل اخیستی چې نوم یې دی جمیل الرحمن. د هغوی د ټیچر نه پوښتنه کوو چې دوی په دې اولمپکس گیم کې کوم ټایپ اف گیمز چې کوم دي هغه کړي او چې برونز میډل یې واخیستو. جمیل الرحمن چې دی دا جرمني کې برلن جرمني کې چې کوم گیمز شو ونټر اولمپکس شو سپیشل اولمپکس. نو سپیشل اولمپکس کې برلن کې جرمني کې د بوچې گیم کې په برونز میډل اخیستی او پاکستان یې ریپرزینټ کړو او دا یو انټرنیشنل اعزاز دی مونږ دپاره او دا زمونږ یو ډېر غټ هیرو دی خو انسنګ هیرو دی که نه، خلکو ته یې پته نشته دی. حالانکې دا دونه غټ یو آنر خبره ده چې ګرین جیکټ سړی واغوندي او جنډې یې اخیستي د پاکستان او ټولې دنیا نه دا اعزاز راوړي خپل ملک ته. او جمیل الرحمن به خپل هم څه خبره درته وکړي. جمیل الرحمن تا څه کې گیم کړی و؟ څه کې خپل دی خپل ټیسټ یې ور یو شي یې ور کړی ښه دا ور یا چاینس دی ور اچھا اچھا کړی یا مې یار او تا په څه کې ګټلی و؟ زه څنګه عمر ښه دا وینټر گیمز چې کوم دي سپیشل اولمپکس والا هغه کې مختلف کیټیګریز دي خو دې سلیکټ شو بوچې گیم دپاره. دا داسې لکه بالز مختلف او هغه ټارګټ کولی. بلورۍ خو وړي بلورۍ کانسپټ ځکه در کوم چې لږ اسان باندې عام فهم دی. واړه بالز یې هغه ټارګټ کولی خپل زیس یو مخصوص ټارګټ یې هغه سره هیټ کولی. نو جمیل الرحمن په هغه کې سپیشل اولمپکس ګټلو. انشاءالله را روان چې کوم گیمز دي د وینټر هغه دې ځل به په ایټلي کې او مونږ امید دی چې دې ځل به مونږ پېښور سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس نه او انشاءالله ډېر زیات ماشومان به ریپرزینټ کوي.
سپیشل ایجوکیشن چې دی دا زموږ د چونکې منسټري د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن وومن امپاورمنټ دا درې شوبې دي او په دې کې دا سپیشل ایجوکیشن چې دی نو دا ته خصوصي تعلیم دا دغه ماشومان د پاره دی چې کوم خصوصي بچي وته وي چې کوم ته موږ په عام معاشره کې معذور وایو خو چونکې حکومت پاکستان دا لفظ متروک کړی چې تاسو به دې ته معذور نه وایي دا خصوصي بچي دي دا الله تعالی ګاډ گفټډ دي نو ځکه د دې په صوبه کې ټول صوبه کې تاسو وګورئ نو مطلب دی چې تقریبا 2% وی چې مطلب دی موږ سره معذور ماشومان دي چونکې اقوام متحده یا مطلب دی نورې جنسي WHO وغیرہ خو وی چې تقریبا پاکستان کې 10 نواله 15% پورې معذوري ده د دې معذور د پاره په هر ډسټریکټ کې حکومت خیبر پختونخوا سکولونه ادارې جوړې کړې دي هغه ته خصوصي تعلیم مرکز وي او پاره کې دي ماشومان ته خصوصي تعلیم تربیت او آبادکاری دغه کیږي دا د دې لپاره څنګه چې دلته دا په پیښور کې یو لوی کمپلیکس دی په دې کې کمپلیکس هغه ته وایي چې پاره کې سلور واړه خصوصي بچي له خصوصي بچي سلور واړه کم قسم دي هغه د سترګو نه معذوره د غوږونو نه معذوره او د خپل لاسونو معذوره یو ذهني معذوري نو دا سلور قسمه ماشومان موږ سره دلته په دې کمپلیکس کې دي موږ سره تقریبا دلته تعداد چې دی نو تقریبا 900 ماشومان دلته موږ ته د خصوصي تربیت تعلیم او داغي عبادتکاری کیږي خصوصي استادانی هغه سپیشل ټرین او دغه سپیشل اکوپمنټ سي مختلفو په هغه ذریعہ سره سپیشل ټریننګز دي تور کیږي لکه مثلا زه تاسو ته وایم چې مطلب بلایند یعنی سترګو باندې معذوره په سترګو معذوره چې دی نو هغه بریل باندې هغه ټریننګ کوي او بریل باندې بریل ذریعہ چې څنګه او بریل الفاظ دي په لاسو باندې ځکه چې خو ویني نه پاغه معنی هغه په ټچ سره هغه تعلیم حاصلې او کتابونه پوره یو پریس داغه نه کیږي او هغه سره مطلب هغه دغه کوي دغه څه مطلب موږ سره چې کم پرس کو د غوګونو باندې معذور دي چې هیرینګ اند سپیچ امپیرمنٹ وته وي هغه چې نو په ټوټل کمیونیکیشن لکه لیپس ریډینګ دی او ساين لینګویج دی اشارو زبان نه پاغه معنی هغه تعلیم حاصلې او دغه څه مطلب دی چې فزیکل چې دی نو هغه په مونټیسری ټرین باندې یا د کم ذهني انټلیکچوالي چیلنج دي چې د ذهني پاسمانده وي هغه ماشومان چې دی نو مختلف میتھډ سره هغه ته موږ سوشلایزیشن ورکو مطلب مختلف سکلز وته خو چې د کم از کم دا ماشومان د دې معاشري یو خو وګړي جوړ شي او په دې معاشره کې دی په نه په والدینو باندې او نه مطلب په خپل دغه باندې بوج شي نو ځکه دا د هغه تعلیم الته چې دی هغه نارمل ایجوکیشن نه چونکه هغه ماشومان بالکل نارملی هغه ته موبیلیټي دلته د سنټر کې کمپلیکس کې د موبیلیټي مثلا نشته ویل چیر هر ځای تتلی راتلی شي دغه څه مطلب دی چې دلته ټریننګ هر قسمه ذریعہ دلته فزیوتراپي دا لکه کم ماشوم د جسمانی معذوره دی اوس فزیوتراپي په عام سکولونو کې نشته هغه ته دغه مطلب دی هغه کم خپې لاسو کې دغه کریکټنس کیږي صحیح کیږي هغه دغه څه مطلب دی سپیچ تھراپي دا مطلب دی چې کم ماشوم خبرې نشي کولای نو موږ هغه دلته سپیچ تھراپیست موږ سره دی او هغه په عام سکولونو کې نشته هغه ته سپیچ تھراپي کوي او مطلب دی هغه دلته موږ سره اډیالوجست دی لکه هغه ټیسټ کیږي د غوګونو چې دغه سوره لاس دی دا سوره مطلب دی سوره اورې دی سوره نشي اورې دی کني شي اورې دی نو بیا په کم کنډیشن دغه کې بیا غل هیرینګ ایډ پکار دی نه پکارو نو دا یو پوره یو لوی پروسس دی نو دا ځکه دا د هغه تعلیم نه دی تعلیم نه مختلف دی چې دی کې سپیشل ټولز استعماليږي سپیشل استادانی او سپیشل کریکولمي دا ټول هر څه سپیشلی او ماډیفایډ نو ځکه مطلب دی چې دا غینه مختلف پرمختګ پروګرام مقصد هم دا دی چې په ټولنه کې هم دغسې اویرنس پروګرامونه موږ تاسو ته وړاندې کړو او ټولنه د هغې نه اویر شي ننني د پروګرام مقصد زموږ دا و چې دا کم معذوره خلک دي نو دوی هم په ژوند کې ډېر څه کولی شي خدای پاک هر انسان ته څه نه څه صلاحیتونه ورکړي دي نو باید یا چې معاشره یا ټولنه د هم دا معذوره خلک په معاشره کې اکسپټ کی او دوی له دې پوره عزت ورکړي نن تاسو زموږ سره پوره سکسس سټوریز وکتل چې دوی په لاس او خپو یا په نظر باندې معذور وو خو ډېر څه په خپل ژوند کې کړي دي چا
برونز میډل راوړل چا ګولډ میډل اغسته دي نو زمونږ د حکومت نه هم دا حفیل دی چې دې خلکو ته یا د انسټیټیوټ ته دلته کې څومره چیلنجز دي یا کوم فیسیلیټیز نشته نو چې هغه ورته پرووایډ کړي د دې سره خپل قربت اجازت ورکړي